بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو واقع ده، ډېره پر اثر واقع ده. لازمي واورئ چې ویډیو واورېده، خوښه شوه ضرور کمنټس وکئ او بیل آیکن ضرور دبوکئ. یو نیک او مالداره سړی خپله واقع لیکي. وایي چې یو ورځ زه کور ته لاړم او کله چې زه په کټ کې څملاستم نو ما څه ډېر کوشش وکړو چې زه وده شم، خو د ډېر کوشش باوجود هم ماله څه قسم له خوب نه راته او نه ماله څه آرام راته. زه ډېر بېسکونه وم. یو داسې ټایم ته زه داخل شوم چې اوس خدایه پاکه اوس څه وکړم، نه خوب راځي او زړه مې چې دا ډېر بېسکونه دی. زه بې سخته پاڅېدم او لاړم، خپل ګاډی مې راوباسه. اوس بې مقصده زه اوس په ګلو کې ګرځم یو ځای بل ځای چې ماله خوب راشي چې زه راشم وده شم. خیر په دې دوران کې زه په یو جومات مخې ته تیر شوم. ما وکاته جومات دروازه چیرې دا کولاو ده. ما سوچ وکړو چې نه خو دا د فرضو وخت دی، نه داسې څوک جوماتونه کولاو ساتي، خو ته هم لاړ شه یو دوه رکعته نفل لمونځ به وکړې او خپل الله به یاد کړي. که زړه ته دې چېرته سکون راغی وایي ځم ورغلمه. زه چې لاړم اودس مې وکړو او بیا چې جومات ته داخل شوم، زه ګورم یو کس دی د الله په خوا کې زار و قطار جاړي او دعا غواړي. ما ورته ښه په د زړه په غوږونو مې ورته غوږ کېښود چې دی د الله نه څه غواړي. نو هغه دا دعا کوي چې یا خدایه ما باندې قرضه ده او دا قرضې غیبانه مدد او نصرت وکړي. زه نږدې ورغلم، ما ترې تپوس وکړو په تا څو قرضه ده؟ هغه څه لږې ډېرې پیسې یادې کړې او ما سمدستي هغه پیسې راواغستې، هغه له مې ورکړې. زما سکون یو دم لکه ړنبی چې کوم زه په بېچینۍ کې وم هغه په سکون کې بدل شو. بیا دغه شانتې ما خپل ویزیټینګ کارډ راواغست، هغه مې دې کس له ورکړو چې دا واخله او که ستا بیا هم چېرته ضرورت کېږي نو په دې کارډ زما ځای ته ته راتلی هم شي، په دې اډرس دی او ته زما سره رابطه هم کولی شي. خو هغه کس څه د بغیر د کتلو نه هغه کارډ واغست، دوباره یې ماله راکړو. چېرې نن خدای پاک ته ماله په نیمه شپه ځیه ته راوستې او که زه دا کارډ کېدم نو زما نه به هغه پروردګار ناراضه شي چې کوم ماله ته د شپې دلته راوستی شي او زه د هغه در پرېږدم او زه ستا در ته درشم. امید لرم دا ویډیو به د نورو ویډیوګانو په شانې ستاسو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي بیل آیکن ضرور دبوکئ. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د الله په امان.